په تیر 1499 لمریز کال کې په افغانستان کې د زعفرانو کرکیله 9% زیاته شوې. د کرنې وزارت معلوماتو له مخې په تیر 1499 لمریز کال کې د مناسبو اقلیمي شرایطو او د بزګرانو د زیاتې توجه په مټ د نورو کلونو په پرتله د زعفرانو کرکیله 9% زیاته شوې، چې په دې سره د زعفرانو حاصلات له 24 میټریک ټنو ته پورته شوي دي. د زعفرانو کارکوونکي هم له خپلو حاصلاتو خوښ دي، خو وایي د حکومت د نه پاملرنې او له نورو هیوادونو راوارد شوو زعفرانو یک کاروبار زیانمن کړی دی. از زعفرانایی هستن که از ممالک دیگه داخل افغانستان میشه، به نام افغانستان قاچاق میشه به کشورهای اروپایی. همین محدودیت ایجاد کنه که زعفران افغانستان صادر شود به کشورهای اروپایی. دوی وایي که حکومت د دوی لپاره په نړیواله کچه بازارونه پیدا کړي، دا چاره به کاروبار لا پیاوړی او د بزګرانو اقتصادي وضعیت به ورسره ښه شي. اصلا مشکل اصلی ما همی است. علت کاهش قیمت زعفران در افغانستان همی است که ما یک بازاریابی خوبی در خارج از کشور نداریم، چرا که زعفران بیشتر صادرات مصرف میشه، در داخل افغانستان کمتر مصرف میشه. به او اساس ما قیمت کاهش داشتیم و دولت نتونستی زمینه را مساعد بسازه تا که ما بازارهای جهانی را پیدا بکنیم. کماکان خود شرکت ها تانستن به بازارهای جهانی را پیدا کنند. این قشر تقویه شده کل اقتصاد افغانستان تقویه میشه. پس به این خاطر ما نیاز به یک سلسله امکانات زراعتی داریم، باز به خصوص در قسمت پروسس زعفران و همچنین در قسمت جمع‌آوریشان. و در این قسمت ما تجربه زیاد هم نداریم و اگر شوه که سمینارها یا آموزش‌های برای دهاقین داده شوه، این بیخی خوب میشه. د زعفران د کارکوونکو په خبره په 1499 لمریز کال کې کرونا وبا د نړیوال بازار نشتون او ښه سپورټر هغه څه و چې د دوی پر کاروبار یې سیوری غوړولی و. تولیدات ما الحمدلله خوب بود، قناعت بخش بود، مگم صادرات نتونستیم به خاطر بعضی از مشکلات کرونایی، وضعیت کرونایی بود و همچنان نبود بازار خارجی و همچنان نبود یک سپورتر به خاطر انتقال زعفران به خارج از کشور. د کرنې وزارت په خبره په تیر 1499 لمریز کال کې په افغانستان کې 1500 هکتاره زعفران کرل شوي وو، چې 1400 لمریز کال کې به دا کچه 8200 هکتاره ته لوړه شي.